السلام علیکم. په دې ویډیو کې به د دوراني جدول په اړه خبرې وکړو. دا د دوراني جدول درېمه ویډیو ده. نو ډېر مننه چې دا وخت پرې راسره یو ځای یاست. په دې ویډیو کې به موږ الکترونیګاټیوټي وپېژنو او په دوراني جدول کې به موږ په الکترونیګاټیوټي باندې پوه شو. د دې دمخ چې الکترونیګاټیوټي موږ په دوراني جدول کې پرې پوه شو، اول به موږ الکترونیګاټیوټي وپېژنو چې الکترونیګاټیوټي څه ده. الکترونیګاټیوټي څه شته، دا زموږ هغه اساسي سوال دی. د دې دپاره به تاسو یو اټوم په نظر کې ونیسئ. مثلا 8 پروتونه لري، دا یو اټوم دی او د اټوم ترڅنګ دلته یو الکترون قرار لري. په دغه وخت کې به ستاسو په نظر څه واقع شي؟ په دغه وخت کې به دغه الکترون چې دی دا به د اټوم په واسطه باندې جذب شي. هر کله چې موږ یو الکترون د اټوم په شاوخوا کې راولو نو دا الکترون د اټوم په واسطه باندې جذبیږي. همدغه د یو اټوم دغه خاصیت چې دی الکترون ځان ته جذبي، همدغه ته الکترونیګاټیوټي وایي. الکترونیګاټیوټي د الکترون د اخیستلو میل ته وایي. نو هر اټوم چې مشبوع نه وي هغه د دې میل لري چې الکترون ځان ته جذب کړي. نو دلته سوال بیا هم تاسو ته پیدا کېږي چې ولې یو اټوم الکترون جذبوي. ډېر ساده خبره ده، ځکه چې کله چې موږ یو الکترون د اټوم په شاوخوا کې راولو نو معلوم ده چې اټوم هسته چې ده هغه پروتونو څخه جوړ شوی ده، مثبت چارج لرونکي ذرې، او الکترون چې دی منفي چارج لري. نو دا مثبت چارج چې دی دا الکترون ځان ته جذبوي. نو هسته چې ده هغه الکترون ځان ته د یو اټوم هسته چې ده هغه د الکترون ځان ته جذبوي. همدغه قوې ته چې الکترون جذبوي دا ته موږ الکترونیګاټیوټي ویلی شو چې هر څومره دغه قوه د هستې د خوا کوي هغونه موږ ویلی شو چې دغه اټوم الکترونیګاټیوټي ډېره ده. هر څومره چې دغه د جذبې قوه کم وي هغومره د هغه اټوم الکترونیګاټیوټي کمزورې ده. نو د مختلفو اټومونو د الکترون د اخیستلو میل یعنې الکترونیګاټیوټي فرق کوي. د ټولو اټومونو دغه میل چې دی یو ډول نه دی. اوس به موږ وګورو چې د کوم عنصرونو الکترونیګاټیوټي یا د الکترون اخیستلو میل ډېر دی او د کوم ده کم دی. دوه فکټورونه په الکترونیګاټیوټي باندې اغیزې لري چې د هغوی څخه یو د پروتونونو شمیر یا اټومي نمبر دی. د مخه تاسو ولیدل چې یو الکترون چې اټوم اخیستی هغه د خپل هستې د قوې په واسطه یا د هستې کې د پروتونو په واسطه باندې الکترون ځان ته جذبوي. نو هر څومره چې دغه پروتونونه ډېر وي هغومره دوی ځان ته الکترون په اسانۍ سره جذبولی شي. نو هر څومره چې د اټوم پروتونونه ډېر وي او یعنې اټومي نمبر یې لوړ وي هغومره الکترونیګاټیوټي د اټوم ده ډېره ده. یعنې الکترونیګاټیوټي د اټومي نمبر سره مستقیم اړیکه لري. ډېر ساده خبره ده انشاءالله. همدارنګه موږ دلته به دوه عنصرونه په نظر کې ونیسو. یو د کاربون عنصر دی او بل هم د فلورین. که چیرې موږ وګورو فلورین چې دی اټومي نمبر یې نه دی او د کاربون اټومي نمبر چې دی 6 دی. یعنې فلورین په خپله هسته کې نه پروتون لري او کاربون 6 پروتون لري. که چیرې موږ د دوی دوو الکترونیګاټیوټي سره مقایسه کړو د کاربون الکترونیګاټیوټي لږ نسبت د فلورین ته، ځکه چې فلورین ډېر میل لري الکترون جذب کړي، ځکه چې د پروتونونو شمیر ډېر دی. که چیرې موږ دغه دوه عنصرونو په منځ کې یو الکترون راولو، دا تاسو یو مثال فرض کړئ، نو په دا وخت کې به فلورین وکولی شي چې الکترون ځان ته جذب کړي، ځکه چې الکترونیګاټیوټي ډېره ده. دوم فکټور چې هغه په الکترونیګاټیوټي باندې اغیزه لري هغه اټومي شعاع یا د اټوم شکل دی. تاسو داسې دوه یو اټومونه په فرض کړئ چې یو ډول اټومي نمبر ولري مګر اټومي شعاع یې فرق وکړي. مثلا
دلته یو A اټوم دی چې هغه درې مدار لري، یعنې اټومي شعاع یې غټه ده، او بل B اټوم دی چې دوه مدار لري، اټومي شعاع یې کوچنۍ ده. اټومي شعاع په اړه باندې په دویمه ویډیو کې موږ په تفصیل سره بحث کړی و، چې تاسو هغه نه لیدلي نو هغه حتما وګورئ. اوس که چیرې موږ د دغه دوه اټومو ترمنځ یو الکترون پرېږدو نو څه به واقع شي؟ حال دا چې د دواړو اټومي نمبر سره مساوي دي، اما اټومي شعاع یې د دې دوه عنصرونو د فرق نو که چیرې یو الکترون موږ د دا دوه عنصرو ترمنځ راولو، د دا دوه اټومو ترمنځ، نو ستاسو په نظر کوم اټوم به وکولی شي دا ځان ته جذب کړي؟ البته چې د B اټوم، ځکه چې د B اټوم چې دی د هغه اټومي شعاع کمه ده نسبت A اټوم ته، نو د ده هسته چې ده کولی شي ډېره قوه په الکترون باندې وارده کړي چې ځان ته یې راجذب کړي. اما د A اټوم چې اټومي شعاع یې غټه ده، نو د ده هسته چې ده د الکترون څخه لیرې ده، نشي کولی چې په هغه اندازه باندې د جذب قوه پر وارده کړي. دلته به تاسو ته سوال پیدا کېږي چې ولې؟ دا خو ما درته تشریح کړی چې دا ټول د اټومي شعاع په خاطر، ځکه چې د الکترون چې د دې دوه ترمنځ قرار لري، که چیرې موږ وګورو د B اټوم اټومي شعاع لږ ده نسبت A اټوم ته، نو A اټوم نسبت B اټوم ته د الکترون سره ډېر لرې قرار لري، نو نشي کولی چې هغومره قوه پر وارده کړي، نو B اټوم په اسانۍ سره کولی شي الکترون لاسته راوړي. نو دلته موږ ته یوه خبره معلومه شول چې هر څومره چې د یو اټوم اټومي شعاع لږ یا مدارونه یې لږ وي، هغومره د هغه اټوم الکترونیګاټیوټي ډېره ده. الکترونیګاټیوټي یا د الکترون غوښتلو میل د اټومي شعاع په ډېرېدو سره کمیږي. دا خبره په یاد ولرئ. یعنی موږ د دې بل مقصد بله خبره مو ځینې کولی شو چې الکترونیګاټیوټي د اټومي شعاع سره معکوس اړیکه لري. تاسو په دغه ځای کې وګورئ، هر څومره چې اټوم غټ وي یعنې اټومي شعاع یې ډېر وي، هغومره د هغه اټوم الکترونیګاټیوټي کمه ده. هر څومره چې اټوم کوچنی کېږي هغومره الکترونیګاټیوټي لوړېږي. نو په دا ځای کې موږ ویلی شو چې د پروتونونو شمېر یا اټومي نمبر د الکترونیګاټیوټي سره مستقیم اړیکه لري. موږ د مخ ولیدل چې هر څومره چې د اټومي نمبر یا د پروتونونو شمېر ډېر دی، الکترونیګاټیوټي ورسره ډېره ده. اما اټومي شعاع یا د اټوم شکل چې دی هغه غیر مستقیم اړیکه لري د الکترونیګاټیوټي سره. هر څومره چې د اټوم شعاع یا د اټوم شکل غټیږي هغومره یې الکترونیګاټیوټي لږیږي. د یو اټوم الکترونیګاټیوټي موږ څنګه محاسبه کولی شو؟ د اټومونو الکترونیګاټیوټي لیونس پاولینګ محاسبه کړې ده. د ټولو په دوراني جدول کې چې موږ ټولو عنصرونو الکترونیګاټیوټي وګورو، د ټولو لوړه الکترونیګاټیوټي چې لري هغه د فلورین اټوم دی یا د فلورین عنصر دی، او د ټولو کمزور الکترونیګاټیوټي چې لري هغه د فرانسیم الکترون د فرانسیم عنصر دی، چې د فلورین عنصر الکترونیګاټیوټي 3.9 ده او د فرانسیم الکترونیګاټیوټي 0.7 ده. سوال به تاسو پیدا کېږي چې آیا موږ باید د ټولو عنصرونو الکترونیګاټیوټي په یاد کړو یا د عنصرونو الکترونیګاټیوټي په یادولو ته ضرورت نشته، ځکه چې موږ دوراني جدول لرو. راسئ اوس به موږ وګورو چې موږ څنګه کولی شو په دوراني جدول کې د عنصرونو الکترونیګاټیوټي باندې پوه شو. په دومره ویډیو کې تاسو ولیدل چې موږ څنګه کولی شو اټومي شعاع په دوراني جدول کې معلومه کړو، او هغه مو ولیدل چې موږ ویل چې هر څونه د جدول لاندې خواته راځو اټومي شعاع غټیږي، او هر څونه چې د جدول وراسته طرف ته ځو، د چپه طرف څخه راسته طرف ته هغونه اټومي شعاع کوچنۍ کېږي. نو دوراني جدول کې الکترونیګاټیوټي موږ ویلی شو د دا خبرې څخه چې لوړ څخه چې لاندې راځو الکترونیګاټیوټي د عنصرونو د ډېرې کمیږي،
ولې کمیږي ځکه چې اټومي شعاع غټیږي او د مخه موږ ولیدل چې اټومي شعاع چې د الکترونیګاټیوټي سره معکوسه اړیکه لري هر څومره چې د یو عنصر اټومي شعاع غټیږي هغومره الکترونیګاټیوټي کمیږي مثلا که چیرې موږ دغه د اول ګروپ څلور عنصرونه په نظر کې ونیسو هایدروجن چې داسې یو شکل لري یو پروتون لري یو عنصر یو مدار لري او لیتیم 3 پروتونه 2 مداره سوډیم 3 مداره او پوتاشیم 4 مداره تاسو ګورئ چې د جدول لاندې طرف ته راځو د مدارونو شمېر ډیریږي نو د دوی الکترونیګاټیوټي په تدریجي ډول باندې کمیږي ځکه چې اټومي شعاع ډیریږي مثلا تاسو د بورون او اندیم دوه عنصرونه په نظر کې ونیسئ که چیرې موږ د دې دوه ترمنځ الکترونیګاټیوټي محاسبه کوو نو موږ ته معلومیږي چې بورون په دوم پیریود کې دی او اندیم په پنځم کې دی د بورون اټومي شعاع لږ ده نسبت اندیم ته نو معلومداره ده چې د بورون الکترونیګاټیوټي نسبت اندیم ته ډیره ده که چیرې موږ دقیق ارقام زه درته راواخلم بورون چې دی 2.04 الکترونیګاټیوټي لري او اندیم چې دی 1.8 الکترونیګاټیوټي لري نو بورون چې دی الکترونیګاټیوټي نسبت اندیم ته ډیره ده او بل شی چې باید باندې هم پیدا سو هغه دا چې د جدول څخه چې موږ کله د راسته د چپه طرف څخه راسته طرف ته ځو الکترونیګاټیوټي ډیریږي ولې ډیریږي ځکه چې اټومي شعاع کوچنۍ کیږي تاسو دلته دوم پیریود په نظر کې ونیسئ تاسو وګورئ چې هر څومره موږ د راسته طرف څخه چپه طرف ته ځو ونه اټومي شعاع کوچنۍ کیږي او تاسو د اولي ویډیو څخه معلومیږي ما تاسو په اولي ویډیو کې ویلي چې موږ په یو پیریود کې چې کوم عنصرونه لرو د دوی ټولو د مدارونو شمېر سره مساوي دی نو دوم پیریود کې ټوله 2 مدار لري اما هر څومره چې موږ راسته طرف ته ځو د چپه طرف څخه د جدول راسته طرف ته ځو هغونه اټومي شعاع کمیږي او د دې علت مې هم درته ویلي و ځکه چې د پروتونونو شمېر ډیریږي او الکترون ځان ته راجذبوي نو تاسو وګورئ د چپه طرف څخه چې راسته طرف ته ځو اټومي شعاع کمیږي اما الکترونیګاټیوټي نو په تدریجي ډول باندې لوړیږي دلته تاسو هغه ارقام وینئ د هر عنصر ده چې الکترونیګاټیوټي تاسو وګورئ ډیریږي هر څومره چې د جدول راسته طرف ته راځو الکترونیګاټیوټي ګراف پورته کیږي دلته په د مثال په ډول تاسو د کاربن او د نایتروجن دوه عنصرونه په نظر کې ونیسئ د دې دوه ترمنځ به موږ الکترونیګاټیوټي وګورو الکترونیګاټیوټي د نایتروجن ډیره ده نسبت کاربن ته ځکه چې د نایتروجن اټومي شعاع کوچنۍ ده تاسو ارقام هم وګورئ کاربن 2.55 الکترونیګاټیوټي لري او د نایتروجن د 3.04 الکترونیګاټیوټي لري نو که چیرې د دې خبرې د دې ویډیو تاسو ته خلاص راوباسم نو موږ اوله خبره په دې ویډیو کې دا وکړل چې الکترونیګاټیوټي په دوراني جدول کې د پورته څخه کښته خواته کمیږي او برعکس د دوراني جدول د کښته څخه پورته خواته الکترونیګاټیوټي ډیریږي او علت مو وویل ځکه چې د مدارونو شمېر ډیریږي هر څومره چې موږ د جدول لاندې خواته راځو نو ځکه الکترونیګاټیوټي کمیږي معنا هغه عنصرونه چې د دوراني جدول پورته خواته قرار لري ډېر الکترونیګاټیوټي لري نسبت هغه عنصرونو ته چې لاندې قرار لري تاسو مثال هم وینئ بریلیم چې دی الکترونیګاټیوټي 1.5 ده اما کلسیم که چیرې تاسو وګورئ الکترونیګاټیوټي 1.00 دی دومره خبر موږ کړې وه هغه دا و چې الکترونیګاټیوټي په دوراني جدول کې د چپه څخه راسته خواته ډیریږي او برعکس د دوراني جدول د راسته څخه چپه خواته الکترونیګاټیوټي کمیږي د دې په علت باندې هم پوه سوي وو ځکه چې د جدول د چپه خوا چې راسته خواته راځو د عنصرونو اټومي شعاع کمیږي هر څومره چې اټومي شعاع کمیږي الکترونیګاټیوټي ډیریږي ځکه چې هسته کولی شي په اسانۍ سره بل الکترون ځان ته راجذب کړي ځکه چې هسته محیط ته نږدې کیږي
نو معنا هغه عنصرونه چې د دوراني جدول چې په خوا ته کارال لري ډېر الکترونیګاټیوټي لري نسبت هغه عنصرونو ته چې راسته خوا ته کارال لري. تاسو په دا جدول کې وګورئ دلته الکترونیګاټیوټي تاسو ته ښودل شوې ده. تاسو کولی شئ ویډیو پاوز کړئ او عکس ځینې واخلئ. همدارنګه تاسو کولی شئ زما په دوراني جدول کې د افغان پیریوډیک ټیبل په نامه چې په پلی سټور کې قرار لري اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ. هلته ما د هر عنصر الکترونیګاټیوټي ورکړی ده. تاسو کولی شئ هغه څخه وګورئ. دا هم ستاسو لپاره کورنی کار. تاسو کولی شئ ما ته په کمنټ سیکشن کې راسره شریک کړئ چې په دې دوه عنصرونو کې د کومې وه الکترونیګاټیوټي ډېره. نو ډېره مننه چې دا ویډیو مو هم در پایه پرې وکتل. که چیرې تاسو غواړئ زما نور ویډیوګانې هم وګورئ زما پښتو ساینس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه که چیرې تاسو غواړئ زما طبي ویډیوګانې وګورئ نو پښتو میډیسن په نامه باندې هم یوټیوب چینل لرم هم سره سبسکرایب کړئ او طبي ویډیوګانې وګورئ. همدارنګه تاسو کولی شئ زما د پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول چې ما کوم اپلیکیشن ورته جوړ کړی دی په پلی سټور کې شته. خورا ډېر ښایسته او سټنډرډ اپلیکیشن دی. تاسو کولی شئ د هغه داسې ډاونلوډ کړئ په وړیا ډول باندې او کولی شئ د خپل ملګرو سره شریک کړئ. که چیرې تاسو زما کار خوښ شوی او غواړئ چې زه تاسو ته په راتلونکي کې هم طبي ویډیوګانې او طبي کاریالونه جوړ کړم نو زما سره په تماس کې شئ او احوال راکړئ. همدارنګه ما دا خبر باید وکړم چې دا ویډیوګانې دپاره ما د انیمیشن تقریبا 2 کال د مخه جوړ کړي وو خو بدبختانه چې ما وخت نه ورته درلودی چې ریکارډ یې کړم ویډیو ځینې جوړه کړم خو دا دی بعد 2 کاله مې وخت پیدا کړی او ستاسو لپاره مې درته ویډیو مې درته اماده کړلې. نو در بیا پرې تاسو ته ښه وخت غواړم او آباد اوسئ.